غلط رواجونه مات کړئ. کوشش وکړئ که نارینه یاست یا ښځې په ټولنه کې هغه رواجونه چې د دې سبب کیږي چې تاسو یو غیر منطقي کار ترسره کړئ، کوشش وکړئ هغه مات کړئ او یو نوي څه یې پر ځای عملي کړئ. کوشش وکړئ کله چې غواړئ غلط رواجونه یا کلتوري مسایل ته تغییرات ورکړئ، دا یاد ولرئ چې په طبیعي توګه تغییر ورکړئ او خپل د کلتور مطابق داسې یو څه عمل وکړئ چې هغه خلکو ته نورماله ښکاره سي. یو شی چې موږ افغانان په دې کې ناکامه کیږو چې خپل غلطو کلتورو ته د پای ټکی کښېږدو، هغه دا دی چې موږ یو دم خپل د ټولنې د کلتور څخه تغییر کوو او په یو دم او ډیر تغییر سره د خلکو نفرت موږ ته ډیریږي. نو نفرت د دې سبب سي چې غلط رواجونه لا هم نور پیاوړي سي او د منځه ولاړ نه سي.